په هغو څیزونو فکر وکړئ چې کنټرولولی یې شئ. تاسې نشئ کولی هر څه بدل کړئ، خو کولی شئ له دې څیزونو څخه یو څه بدل کړئ: وخت تېرول، وړتیا، احساس، انرژي او هغه څیزونه چې ستاسې له واک څخه د باندې وي. ناهیلي، دستورالعملونه، بېچارهګي او رکود دی. خپله انرژي پر هغه څیزونو باندې وکاروئ چې تاسې کولی شئ هغه کنټرول او پر حرکت یې راولئ. پر مثبتو پایلو باندې تمرکز ولرئ. د انسان ذهن مخکې له دې چې کوم کار ترسره کړي باید پر هغه باور ولري چې په رښتیا هم کولی شي هغه کار ترسره کړي. پر بدو احساساتو باندې بریالي کېدل د ښو احساساتو روزنه ده چې له هغوی څخه غښتلي او ډیره انرژي لري. خپلو دننیو اوازونو ته غوږ کېږدئ او منفي خبرې په مثبتو خبرو بدلې کړئ. کوم ځای کې چې یاستئ له هغه تیر شئ او هغه څیزونه چې غواړئ ترسره یې کړئ تمرکز پرې وکړئ او مثبت قدمونه د هغوی د ترسره کولو لپاره اوچت کړئ. خیر، تاسې نشئ کولی هره پیښه کنټرول کړئ، خو کولی شئ دا کنټرول کړئ چې څنګه باید د هغوی پر وړاندې عکس العمل وښیئ. د هر چا ژوند مثبت او منفي اړخونه لري. دا چې تاسې په خپل ژوند کې مثبتو یا منفي لارو او یا هم پرمختګونو ته رسیږئ یا نه، ستاسې له هغه اړخ سره اړیکه لري چې تاسې زیاتره پر هغه تمرکز کوئ. د شتمنۍ کچه مو درک کړئ. د هنریو ډیډ خبره ده: شتمني د بشپړ ژوند د درک کولو وړتیا ده. حتی که کوم وخت انسان کومې سختۍ کې هم وي، هغه باید تل هغه حالتونه درک کړي چې پېښ شوي دي. تاسې تېره شپه وږي ویده شوي یاست، تاسې اړ نه وئ چې د باندې آرام وکړئ. نن سهار تاسې دا واک لرئ چې خپلې جامې وټاکئ. تاسې د نن ورځې له کار څخه ستړي شوي یاست. تاسې حتی یوه شېبه هم په ویره کې تېره نه کړه. تاسې پاکو اوبو ته لاسرسی لرئ. تاسې طبي امکاناتو ته لاسرسی لرئ. تاسې انټرنټ ته لاسرسی لرئ. تاسې کولی شئ ولولئ او داسې نور. کیدای شي د ځینو خلکو په نظر تاسې شتمن ښکاره شئ. بیا نو په یاد ولرئ چې د خپلو نعمتونو په ارزښت پوه شئ او شکر وکړئ. د مرستې پایلې: د خپل ځان او ټولنې لپاره آرامتیا، هوساینه او د روح او روان آرامښت، د اقتصاد منابعو اسانتیاوو او تجهیزاتو څخه ګټه اخیستنه، د فعالیتونو له خپرولو څخه ګټه اخیستنه، خوښي او هیلهمندي، انساني اړیکو ته وده ورکول، د فردي او ټولنیز اخلاقو جوړونه، د اخلاقو وده، نوښت او همغږي، آداب، درناوی، رښتیا، همغږي او د ژوند کولو د آدابو ډیرونه. د همغږۍ نښې او پایلې: د جهالت پر وړاندې صبر کول، د ظلم، ستم او جفا پر وړاندې بخښنه، صلح رحمي له هغه خپلوانو سره چې اړیکه یې پرې کړې وي، آداب کول له هغو کسانو سره چې بې ادبي یې کړې وي، د بد پر وړاندې نیکي او احسان کول او د نورو بدو چلندونو پر وړاندې نیکي کول د روح کرامت او همغږي ښیي. پر ټولنه یې اغیز: د میرمنې او خاوند اړیکه پر زړه باندې ټینګېږي، د مور او پلار اړیکه پر اولاد هوسا کېږي، د ښوونکي او زده کوونکي اړیکه مهرباني او الفت جوړوي، د ګاونډیانو اړیکه مرسته کول جوړوي، ملګرو منځ کې همکاري او همداسې ټولنه روغتیا او همغږي منځته راوړي او په پایله کې ډېرې بدې پیښې، ظلمونه او خیانتونه له منځه ځي. په ګډ ژوند کې تر ټولو مهم قوانین: کله چې خپل خاوند سره خبرې وکوئ باید پام وکړئ چې د خبرو کولو لپاره سم ځای وټاکئ. په غوسې سره خبرې باید ونه کړئ. کله چې خبرې کوئ خپل احساسات ډېر منطقي مه نیسئ. له ګیلو څخه ځان وساتئ. یو حل لارې ته ځان ورسوئ. په بریالي ژوند کې هڅونه او تحسین ډېره برخه لري. د ستونزو پر وړاندې د مقابلې لار: انسان که هر څومره زیات علم او دینی معرفت ترلاسه کړي، په هماغه کچه د دوی مبارزه د ستونزو پر وړاندې ډیریږي او د دوی کولی شي په خپل اسانۍ سره له ستونزو څخه خلاصي ومومي. صبر او زغم دوه غوره صفتونه دي چې دا صفتونه زیاتره ښه خلک لري او دا صفتونه هغه وخت په کار راځي چې انسان له ستونزو سره مخ شي. د نفس د عزت د پیاوړتیا لارې چارې: انساني اړیکه او ایماني وده له خپل خدای سره، د بدلون لپاره تیاری، د خپل راتلونکي لپاره موخه لرل، د هغه لاملونه پیژندل چې موږ له مثبت بدلون څخه لرې کوي، له ویرې سره مبارزه، د خپلو بریالیتوبونو، ځواکونو او محدودیتونو منل، خپل راتلونکي ته مثبت فکر او خپلو هڅو ته هیله لرل، له میرمنې سره د ګډ ژوند لارې چارې، د علم وړتیا، د ښځې او خاوند په اړیکه کې پوهه درلودل، خپله میرمنه باید له نورو سره برابره نه کړئ، خپله مینه د خپلو میرمنو پر وړاندې ثابته کړئ، د هغوی د ژوند اړینې ورځې یاداښت کړئ، ښځې خبرو کولو ته اړتیا لري، خپل احساسات ښکاره کړئ، په هغو نومونو ورته غږ وکړئ چې درته ګران وي،
له هغوی انځور واخلئ، هغوی ته ارامښت ډالۍ کړئ، پرته له دې چې کومه خبرې وي یو ګېډۍ ګلان واخلئ او د خپلو میرمنو کاري ځای ته یوسئ. هغوی ته ارامتیا ورکړئ، د هغوی ستاینه وکړئ، پر هر ځای کې د هغوی لپاره د مینې ډک لیکونه ورته پرېږدئ، د هغوی لپاره میلمستیا ونیسئ. د ناسم چلند پر وړاندې د غبرګون لارې چارې. د دې لپاره چې ناسم چلندونه له منځه لاړ شي باید تفاهم رامنځته شي، همداسې لکه د ښځې او خاوند ترمنځ چې باید تفاهم وي او تل رښتیا ووایي، مګر دا په دې معنا نه ده چې خپلو فردي توپیرونو او عادتونو ته هیڅ پام ونه کړي. تفاهم په رښتیا، صراحت، صمیمیت، منطق، تېرېدل، دوه اړخیزه درناوی او احساس پورې تړلې ده. که چیرې له دې تکتیکونو څخه په کار او خبرو کې ګټه واخیستل شي نو ناسم چلندونه ټول له منځه ځي. د اولادونو په روزنه کې اړین ټکي. تاسې باید په یاد ولرئ چې ماشومان په خپله شاوخوا کې ستاسې فزیکي او عاطفي شتون ته اړتیا لري. ستاسې باید ومنئ چې تاسې یو ساتونکی یاست، نه د کور رئیس. خپله مینه خپلو ماشومانو ته بیان کړئ. د ماشومانو په روزنه کې اغیزمن توکي. د والدینو خبرتیا د ماشومانو د عمر، عادتونو او اړتیاو په اړه. د ماشومانو په روزنه کې د والدینو همغږي او ګډون. د ماشومانو له نظره د هغوی ژوند ته کتنه. د ماشومانو شمیر او له هغوی سره د کورنۍ اړیکه. ځانګړتیاوې او د حمل په وخت کې د مور روحي او رواني حالت په پام کې نیول. د اولادونو ترمنځ فردي توپیرونو ته پاملرنه. د ماشومانو حالت ته پاملرنه. کله چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته کډه کوو باید د هغوی غوښتنې په پام کې ونیسو. په کور او ښوونځي کې د روزنې همغږي. د اواز، څیرو، سینما او نور مرکزي فرهنګونو خپرونې. د مثبت فکرونو پایلې. مثبت فکرونه او ښادي د دې لامل کیږي چې داسې هورمونونه رامنځته کړي چې زموږ ذهن سم او روغ وساتي او د بدلون امنیتي او دفاعي سیستم فعال کړي. مثبت فکرونه زموږ د پرمختګ لپاره دا مرسته کوي چې موږ پوه شو چې بریالي یو، دا چې څنګه کولی شو کومې وړتیاوې ولرو او څه نوښت ولرو. پر ځان باندې ډیر باور لرل او لوی فکرونه د دې لامل کیږي چې هیڅکله خپل ځان له لاسه ورنه کړو. د منفي فکرونو پایلې. د منفي فکرونو کارول په بدن کې د منفي بدلونونو لامل کیږي او داسې هورمونونه رامنځته کوي چې زیاتره د روحي او جسمي ناروغیو لامل کیږي. منفي فکرونه د بیچارهګۍ احساس، په ځان باور نه لرل او نور کارونه رامنځته کوي، باور کموي او په حقیقت کې د منفي فکرونو په درلودو سره په خپل روح او روان باندې منفي اغیز کوو. د غوره معاشرت لپاره اړین قوانین. تل مؤدب اوسئ. هیڅ کله کنځلې مه کوئ. په لوړ اواز خبرې مه کوئ. خپل کنټرول له لاسه مه ورکوئ. پر نورو بخیلي مه کوئ. د چا خبرو کې مداخله مه کوئ. وخت پیژندونکي اوسئ. د ژوند پټ رازونه پټ ساتئ. لوی خلکو ته احترام وکړئ. د نورو په تېروتنو مه خاندئ. مخکې له دې چې ډوډۍ خوړل پیل کړئ لږ صبر وکړئ چې ټول راټول شي. غرور مه کوئ. له خلکو زیاته ستاینه وکړئ. خلکو ته سم لاس ورکړئ. سیګریټ مه څکوئ. له حد زیات نږدې مه کښېنئ. په ټولنه کې د هیله مندۍ نقش. په ټولنه کې هیله مندي ډیر رول لوبوي او هغه کسان کولی شي ټولنیز نقشونه ولوبوي چې هم خپل موخو ته او هم نورو ته هیلهمند اوسي او هم وکولی شي چې خپله ټولنه هیلهمنده کړي او که په ټولنیز ژوند کې د هیلو او موخو لرلو له عنصر څخه زیات کار واخیستل شي په هماغه کچه موخې لوړیږي. په ژوند باندې د انګیزې اغیزه. انګیزه د ډیرو کسانو د هڅولو او د کار کولو لامل ګرځي. یا په بله وینا هیله مو په ژوند او روح کې زیاته کړئ. دې کې شک نشته هغه کسان چې هیلهمند دي یو نیکمرغه ژوند لري او کولی شي په دې پاک ژوند کې خپلې کورنۍ، ملګرو سره خوږې اړیکې، مشورت، فکر، مهرباني او بښنه ولري. په پایله کې روح او جسم غښتلی کیږي او په داسې ژوند کې یو انسان ورځ تر بلې خپلې وړتیاوې پیژني او نوي فکرونه رامنځته کوي او له دې لارې په ژوند کې خوښي راځي او له نورو څخه ښه ژوند کوي. د ښادیو لاسته راوړلو لارې چارې. له پوښتنو مه ویریږئ. له ځان څخه د ناهیلۍ احساس لرې کړئ. خپلې کمزورۍ ومنئ. زده کړه هیڅکله مه هېروئ. خپل ځان سره صادق او رښتینی اوسئ. له یوازیتوب څخه لرې اوسئ. تیر وخت کې ژوند مه کوئ. د ماشومانو د خوښ ساتلو لپاره لارې چارې. خپلو ماشومانو ته اجازه ورکړئ چې ځینې وخت پرته له دې چې تاسې ورسره اوسئ یو کار ترسره کړي.
خپل ماشومانو ته دا ور زده کړئ چې نورو سره مرسته وکړئ. کله چې ماشومان جسمانی فعالیتونه کوي تاسې ورسره ملګري شئ. خپل ماشومانو سره وخاندئ. د ماشومانو خوړو ته پام وکړئ. په هغوی کې د ملګرتیا هنر وروزئ. د ماشومانو خبرو ته په غور سره غوږ کېږدئ. هغوی ته دا ور زده کړئ چې خپلې ستونزې خپله حل کړي. هغوی ته د ځلیدلو فرصت ورکړئ. له هغوی څخه د یوې بېځایه کار ترسره کولو تمه مه کوئ. د جذب کولو لاملونه: ښه ظاهره څېره ولرئ. ډېره چوپتیا اختیار کړئ. نرمي او سمې خبرې وکړئ. یو محترم کس واوسئ. ډېره شوخي مه کوئ خو ډېره مسکا وکړئ. خپل غرایز او غوښتنې کنټرول کړئ. رښتینې او صفا واوسئ او له بخیلۍ او لیونتوب څخه ځان وساتئ. هغه غوره عادتونه چې ستاسو د ویده کېدو مخنیوی کوي په دې لیکنه کې یې لولئ. آیا تاسې د هغو کسانو له ډلې څخه یاست چې د ویده کېدلو وخت کې ستونزې لري؟ دا لیکنه کیدای شي له تاسو سره مرسته وکړي چې څنګه د خوب بد عادتونه له منځه یوسئ او یو ارام او هوسا خوب ولرئ. لومړی، پر ټپوس باندې بدلیدل. څوک وایي چې پر وخت باندې خوب کول د ځوانانو کار دی. هڅه وکړئ تر هغه ځایه چې کولی شئ د خوب کولو وخت مه بدلوئ. کله چې تاسې د خوب کولو یا ویده کېدلو وخت بدلوئ، دا کار د دې لامل کیږي چې ستاسې د بدن په بیولوژیکي فعالیت کې ګډوډي رامنځته شي او تاسې په یو ټنبل او بې خوبه کس بدل کړي. اوس نو تاسې هڅه وکړئ چې تل ویده کېدو وخت معلوم وکړئ او پر هغه څه عمل وکړئ. دویم، د خوب ځای کې مطالعه کول. مخکې له دې چې ویده شي، مطالعه کول یو ډېر پرمختللی عادت دی. هغه ستونزه چې دې ځای کې دا هغه دا ده که چیرې یو انسان یو کار تل وکړي، هغه یې عادت کیږي او هغه سره ځان تړي. له همدې امله کله چې ستاسې ماغزه خوب کولو او مطالعه کولو کې اړیکه ساتي، نو تاسې نشئ کولی پرته له مطالعې ویده شئ. اوس ویل کېږي چې د خوب ځای کې مطالعه مه کوئ، بلکې مطالعه هغه ځای کې وکړئ چې ارام وي. دریم، د کمپیوټر ډیره کارونه. د کمپیوټر د صفحې روښاني د دې لامل کېږي چې ستاسې د سترګو او مغزو فعالیت ډیر شي. اوس ویل کېږي که چیرې کولی شئ مخکې له دې ویده کېدو د کمپیوټر څخه ګټه مه اخلئ او خپل ذهن ته ارامښت ورکړئ. څلورم، د خوب لپاره سم ځای یا سم تخت نه لرل. د دې لپاره چې ارام خوب وکړئ باید یو ارام ځای او ارام تخت ولرئ. که چیرې تاسې داسې ځای کې چې سم نه وي او یا دا چې پر داسې تخت باندې ارام وکړئ چې سم نه وي، نو ستاسې پوښتنو ته ستونزې جوړوي. یو برابر تخت او یو ښه او هوسا توشکه ولرئ. دا توشکه باید نه ډېره نرم او نه هم ډېره کلکه وي. که چیرې تاسې مخ پر خېټه څملئ باید یو نرم بالښت، او که چیرې پر خوا څملئ نو یو کلک بالښت ولرئ. پنځم، له ویده کېدو وړاندې درته ساعت کوږ کړئ. هڅه وکړئ چې مخکې له خوب څخه د ساعت زنګ جوړ کړئ تر څو له کارونو پاتې نشئ او نه بې وخت زنګ ووهئ او نه دا چې تاسې بې وخته له خوبه راویښ کړي. پر دې هڅه وکړئ تر کوم ځایه چې کولی شئ خپله کوټه تیاره کړئ او له داسې ساعتونو ګټه واخلئ چې روښانه عقبه به ولري. غوره کار دا دی کوم ساعت څخه چې تاسې کار اخلئ یا هغه تنظیموئ، هغه یو کتابي یا مسافري ساعت وي تر څو تاسې وکولی شئ هغه په ارامۍ سره ځای پر ځای کړئ. البته کولی شئ د ساعت پر ځای خپل ټلیفون څخه هم ګټه واخلئ. شپږم، ډېر وخت کړښت یا ورزش کول. ډېر فزیکي فعالیت د وینې فشار او د بدن د انرژۍ کچه لوړوي. کله چې د بدن د وینې فشار لوړ وي تاسې نشئ کولی ښه خوب وکړئ. څېړنې ښایي چې مخکې او وروسته له ویده کېدلو باید د طبیعي حالت څخه د وینې فشار لوړ نه وي. نو اوس که چیرې تاسې غواړئ ارام خوب وکړئ، مخکې له ویده کېدلو ستونزمن کارونه مه کوئ.